په مسله باندې پوهیږئ په مسله پوهیږئ تاسو ګوره قرباني نه ده قرباني چې کوئ د غټ څاروي قرباني ده چې په هغې کې شرکت کیږي ګوره په ګډه کې یا په بیزه کې دا به یو تن کوي د دې قرباني به یو تن کوي ښه خو چې یو سړی وي چې مونږ 3 کسان په شریکه کوو 4 کوو 6 کوو نو دې دپاره غټ څاروي پکاري غټ څاروي کم دی لکه غوا شو غوایي شوله میخه سنډه شو اوښه شوله دا غټ څاروي په دې کې شرکت کولی شي په دې کې شرکت کیږي خو که دې نه ورکوټه څاروي لکه ګډه بیزه شوله پیسه شولو یا ګډ شولو په دې کې شرکت نه کیږي دا به یو تن ځانه قرباني کوي ټیک شو اوس دا کومو کې چې شرکت کیږي یعنی دا غټ څاروي تاسو ته ما یاد کړو دا به د 2 کالو د دې عمر سیوای ښه د 2 کالو به عمر سیوای کم بنئ یو خبره بل خبره د یاد ساتئ چې دې کې شرکت څومره کسان کولی شي نو دې کې 2 هم کولی شي 3 هم کولی شي 6 پکې هم کولی شي 9 پکې هم کولی شي خو د 9 نه به سیوا کوي نه کمولی شي خو سیوا کولی نشي ټیک شو هو که چا سیوا کړلو یو تن سیوا شو مثلا 8 شول یا 9 شول نو د قرباني نه کیږي د دونه بلکې د دې ټولو به قرباني نه کیږي که 8 شول د 8 وانو باندې کیږي که 9 شول د 9 وانو باندې کیږي ها کمولی شي تاسو ته ما دا بل خبره ده چې دی کې یو سړی دسی دی چې هغه پکې نفلي حصہ نیول مثلا شپږ کسان دي د هغو د قرباني واجب قرباني پیدا هغه ده یو سړی پکې اسرالو چې دا یو حصہ پکې زما طرف نشي او زه خو نفل حصہ نسم نو دا هم نیول شي کې دي شي پکې ټیک شو یا یو سړی پکې و چې زه پکې عقیقه ونیسم مثلا 15 کسان دي د هغو باندې واجب قرباني ده د هغو خپل واجب قرباني کې 2 کسان راغله یو پکې وځو عقیقه وکم دا بل زما پکې د نفل نو دا نیتونه پکې ټیک دي او دا حصے پکې هم دنه کولی شي او دا وو کسان خپل قرباني کولی شي د اختر په ورځ باندې خو که یو تن پکې دې سرالو چې شپږ کسان دي مثلا یو تن پکې سیواګر رالو چې یاره زما خالص نیت د غوښې دی چې ما ته غوښه ډېر شي میلاو شي اذان بیا په دې اختر کې خرڅه کم یا په پرشي کې د مرسته به خرڅه کم یا مو چکر لزوم پکې دا یو حصہ ځان دسی دغه کومه نو دا قرباني د ټولو نه کیږي ګوره یو تن پکې رالو غلط طریقې سره خو د ټولو قرباني سره دا نور صحیح دي خو د ټولو سره قرباني خراب شوه نو دسی کسبه نه دنه کوي تل ته نه را دنه کوي ټیک شو بل خبره ده